أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه چې د خیبر دوهمه حصه چې کتیبه ورته ویل کېده په صلح تسلیم سوه او یهودو خپلې قلاوې خلاصې کړې، اسلحې یې تسلیم کړې، سره او سپین زر یې تسلیم کړه او ځانونه یې د فراره کېدو دپاره تیارول. کم شیان چې مسلمانانو په دغه قلاوو کې په غنیمت واخیسته هغه 1000 نیزې، 400 تورې، 500 لیندۍ او ټول هغه غشي چې موجود وه، دا بې له سرو او سپینو زرو او 40 زره د خرما یا کجور درختې. دا ټول شیان یوازې د کتیبه څخه وه. دا بې له هغه شیانو څخه وه چې مسلمانانو په نطاق او شک کې اخیستې وه. دغه مالو ته فکر وکړه چې مسلمانانو ته په خیبر کې ورورسېده. پر دې ټولو سربیره چې د خیبر په قلاو کې مسلمانانو ته په لاس ورغله، یو هم د تورات ډېرې پخوانۍ نسخې وې، مګر یهود ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله، ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم، دا زموږ مقدس کتابونه دي، دا بیرته موږ ته راکړه. که څه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وسه پوره وه چې دغه کتابونه څرې کړي یا یې وسوځي، ځکه دغه کتابونه تر صلح د مخه د خیبر په اولو قلاو کې په لاس ورغلي وه، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم مهربانه او بخښونکی و او مسلمانان د اقلیاتو سره نرمه او پسته ګزاره کوي. نو یې دغه کتابونه بیرته و دوی ته ورکړه. بیا نو یهودو مشوره سره وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله، ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم، تاسې ته د خیبر مځکه او زراعت داسې نه دي در معلوم لکه موږ ته، او په دغه کښتو هم تاسې داسې نه پوهېږئ لکه موږ. ورونو، په خیبر کې دونه کښتونه او باغونه وه چې په ټوله جزیرة العرب کې یې مثل نه و. یوازې په کتیبه کې بې له شق او نطاق څخه د خرما 40 زره درختې وې. نو ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم، که چیرې ستا خوښه وي او موږ د بزګرانو پر قسم په خیبر کې پرېږدې، ځکه اوس یهود په خیبر کې د هیڅ شي مالکان نه دي. نو ویل فقط د نوکرانو او خدمتګارانو په شکل غواړو چې پاته سو. د اجرې او مزدورۍ په مقابل کې به دغه باغونه روزو او موږ تر تاسې ښه په پوهېږو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم موافقه ورسره وکړه چې یهود دي په خیبر کې د مسلمانانو په کورو کې فقط نوکران پاته سي. کورونه، ځمکه او باغونه ټول د مسلمانانو دي او دوی د مسلمانانو نوکران دي. کارونه به کوي او د دوی مزدوري د خیبر نیم حاصلات دي. هر کال به د خیبر د حاصلاتو څخه په 100 کې 50 خپله مزدوري اخلي، لکه زموږ په وطن کې کښتګران. او دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی پرېښول، د هغه اساسي علت دا و چې مسلمانانو د خیبر د روزنې دپاره مریان او نوکران نه درلوده او په خپله مسلمانان په جهاد مشغوله وه. نو که ځان د خیبر د زراعت په روزلو مشغوله کې جهاد پاته کیږي، نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته اجازه ورکړه چې په دغه کورو کې واوسیږي. کورونه د دوی ملک نه دی، کورونه اصلا د مسلمانانو دي، خو چاره نه وه، دوی هم باید په یوه ځای کې اوسېدلي وای. نو ځکه و دوی ته اجازه وسوه چې په دغه کورو کې واوسیږي او د خیبر د زراعت مسؤلیت پر غاړه واخلي.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې یهود پرېږدي خپل کارونه دي کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودو پاچا کنانه او د هغه ورور ربیع راوغوښته چې د دوی سره د بني نظیر خزانه ورسره وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې خزانې پوښتنه ځینې وکړه. کنانه انکار وکړي چې نه په هغه خبر یم او نه ځای را معلوم دی. خو د یهودو څخه یو بل نفر چې د دغه کنانه د اکا زوی و ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی چې ما به کنانه لیدی چې هر سهار به پر دغه خرابه ګرځېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا و کنانه ته وویل که مې خزانه ستا سره پیدا کړه ودې وژنم؟ کنانه ویل هو. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دغه خرابه وکیني. خرابه وکیندل سوه او د هغه ځای څخه هغه د دوی د خزانې یو څه مال راوایستل سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نور پاته مال پوښتنه ځینې وکړه. کنانه بیا هم نه غواړي چې هغه مال ورتسلیم کړي. نو یې کنانه د زبیر رضی الله تعالی عنه په لاس ورکړي چې عذاب ورکړه تر څو چې هغه پاته مال راوړي. خو کنانه د پاته مال اقرار نه کاوه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه امر کوي چې ویې وژني. اصلا اتفاق داسې و که چیرې د یهودو سره پټ سوی مال چې سره او سپین زر دې پیدا سوه ټول یهود وژل کیږي. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې کنانه او د ده ورور ربیع ووژل ځکه دوی دوه دغه خیانت کړي وو او نور یهود یې پرېښول. پر دغه سربیره بیا هم یهودو نور زر پټ کړي وه ځکه مال او پیسې د یهودو د زړه ټوټه ده او بیا په وروسته کې یې په هغه مالو تجارت کاوه. خو مسلمانانو په دغه وخت کې نه کړه ځینې پیدا. اوس نو د خیبر جنگ خلاص او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر پر شاوخوا خیمې درولې دي چې د یهودو څخه یوه ښځه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله چې نوم یې زینب بنت الحارث و او د سلام ابن مشکم ښځه وه هغه چې د صعب ابن زبیر په قلا کې ووژل سو. او دغه زینب د مرحب پهلوان وریره وه. دغه ښځه راغله ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم تا کولی سوای چې د هغه عهد او اتفاق په اساس چې که سره یا سپین زر پیدا سوه بیا نو ټول یهود وژل کیږي. موږ ټول یهود ووژنې. تا کولی سوای چې موږ ټول یهود ووژنې ځکه موږ خیانت کړی وو خو تا موږ ته عفو وکړه. نو ما تا ته یوه میلمستیا جوړه کړې ده چې دا د هغه شکر دی چې تا موږ نه ووژلو. نو یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خواړه راوړه چې هغه کباب سوی پسه او په زهرو لړل سوی و. دې د مخه پوښتنه کړې وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کومې غوښې خوښې دي. په جواب کې ورته ویل سوي وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوږې غوښې خوښې دي چې موږ وزر ورته وایو. نو دې د دغه پسه په وزر کې ډېر زهر اچولي وه. دغه په زهرو لړل سوی پسه یې ورته راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام کښېنستل چې دغه پسه وخوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه ګوله واخیسته په خوله کې یې کښېښول چې ویې خوري. صحابه کرامو هم په خوړلو شروع وکړه. اول نفر چې ګوله یې تېره کړه هغه بشر ابن البراء ابن معرور رضی الله تعالی عنه. هغه دغه ګوله تېره کړه مګر د نورو اصحاب کرامو هغه اوله ګوله چې په خوله کې یې وه ژوول یې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غږ پر وکړي. خوړل بس کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ګوله چې ژوول یې وه تو کړه. البته ډېره لږ ټوټه تېره سوې وه. نو ویل خوراک پرېږدئ او د خولې ګوله تو کړي. صحابه کرامو وویل یا رسول الله څه پېښه ده؟ ویل دغه پسه راته وایي حلال سوی او کباب سوی پسه و. دغه پسه راته وایي چې زه په زهرو لړل سوی یم. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معجزه وه. حلال سوی او کباب سوی پسه خبرې ورته کوي او په حال یې خبروي چې ما مخوره زه په زهرو لړل سوی یم. بیا یې هغه ښځه راوغوښته ویل ولې دې دا کار وکړي؟ هغې ویل ما د ځان سره وویل که دغه سړی پاچا و خو موږ به ځینې فارغه سو او که نبي و
الله جل جلاله به خبر کې. په اول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم و دغه ښځې ته عفو وکړه، خو بشر رضی الله تعالی عنه د دغه زهرو په خوړلو شل سو او بیا څه موده وروسته بشر رضی الله تعالی عنه د دغه زهرو د خوړلو په واسطه وفات سو. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ښځه د بشر رضی الله تعالی عنه په قصاص کې ووژل او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم پاته ټول عمر د دغه زهرو څخه تکلیف لیدی. همیشه به څه موده تر مابین د دغه زهرو په سبب درد ورته پیښېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ویل ما زلت اجد من الاکل التي اکلت من الشاة یوم خیبر، یعنی همیشه د هغه خوړو څخه چې ما د خیبر په ورځ وخوړه درد حسوم. او بل هغه حدیث شریف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحلت په مریضۍ کې وفرمایل فهذا آوان انقطاع الابهر مني، یعنی دا هغه وخت دی چې زما ابهر قطع کیږي. ابهر هغه رګ یا شریان دی چې د زړه وینه پکښې تیریږي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه رګ د هغه زهرو د خوړلو په سبب پرې یا قطع سو چې په خیبر کې یې خوړلي وه. ډېر علمای کرام وایي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شهادت دی. دی علیه الصلاة وسلام دغه د خیبر د زهرو په واسطه شهید وفات سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لره ټول صفتونه پوره وه، حتی شهید هم دی. اوس نو د خیبر جنگ او غزا په کلي صورت سره پای ته ورسېده او په خیبر کې د مسلمانانو د شهیدانو شمیر 14 نفره دی رضی الله تعالی عنهم اجمعین، او د یهودو د وژل سوو کسانو شمیر 93 نفره دی. کم وخت چې د خیبر ټول جنگ خلاص سو که ګوري یوه ډله سپاره را رهیدي چې دا د مسلمانانو هغه مهاجرین وه چې حبشې ته تللي وه او اوس بیرته راغله. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرو ابن امیه الضمري رضی الله تعالی عنه ورلېږلی و چې بیرته راسي. دوی هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر سره سم د حبشې څخه را رهي سوه او مدینې منورې ته ورسېده. هلته یې ولیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې څخه د خیبر د فتح کولو دپاره تللی دی. نو دوی هم پسې وررهي سوه چې د خیبر په فتح کولو کې ګډون وکړي. مګر خیبر ته پر داسې وخت ورورسېده چې خیبر فتح سوی و او اوس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولیده هغه علیه الصلاة وسلام ډېر په خوشحاله سو او ویې فرمایل والله ما ادري بأيهما اثر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر، یعنی والله زه نه پوهېږم چې په کم شي خوشحالي وکم، آیا د خیبر په فتح سره که د جعفر رضی الله تعالی عنه په راتګ سره. او تاسې ته معلومه ده چې د حبشې د مهاجرو مشر جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورور او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکا زوی و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د غنیمتو څخه دې د حبشې و مهاجرو ته هم حصه ورکول سي، ځکه دوی په دغه نیت خیبر ته راغله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جهاد کې ګډون او اشتراک وکړي. خو هغه خیبر فتح سوی و. د فدک د یهودو سره صلح. ورونو تاسې پوهیږئ چې په ټوله جزیرة العرب کې یهود په څو ځایو کې اوسېده؟ په جزیرة العرب کې د یهودو د استوګنې ځایونه 5 وه چې په داسې ډول سره وه. اول مدینه منوره چې هلته د یهودو هغه 3 عمده قبیلې د نورو عربو تر څنګ اوسېدلې. دوهم خیبر چې دا د یهودو لوی او اساسي مرکز و او بې له یهودو بل څوک هلته نه وه. دریم فدک چې دلته هم یوازې یهود اوسېده. څلورم وادي القرا چې دلته هم یهود اوسېده او یو څه لږ عرب هم ورسره وه. پنځم تیما چې دلته هم خالص یهود اوسېده. په نوره ټوله جزیرة العرب کې یا بت پرستان اوسېده یا په ځینو ځایو کې نصارا اوسېده. نو د مدینې منورې څخه یهود وایستل سوه. خیبر فتح سو. اوس د فدک نوبت دی. د خیبر تر فتح کېدو د مخه
کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې څخه و خیبر ته ورسېدی، په دغه وخت کې یې محیصه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د فدک و یهودو ته ورولېږي چې و اسلام ته دعوت کړي، خو هغو دغه دعوت نه کوي قبول. او اوس چې الله جل جلاله خیبر فتح کوي، الله جل جلاله د فدک د یهودو په زړو کې بیره ور واچول. نو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي چې موږ هم داسې صلح در سره کوو لکه د خیبر یهودو چې در سره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صلح قبول کړه او فدک د مسلمانانو سو. یهود فقط د نوکرانو په شکل هلته اوسیږي. د وادي القرا فتح کېده. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر د فتح کولو څخه فارغ سو او فدک په خپله صلح قبول کړه، نو د وادي القرا پر طرف رهي سو چې هلته هم یهود اوسېده او یو څه لږو عربو هم ژوند ورسره کاوه. د وادي القرا یهودو د جنگ دپاره پوره آمادګي او تیاري نیولې وه. د مسلمانانو لښکر لا هلته نه وه اړولي چې د یهودو د طرفه د غشو ویشتل شروع سوه، چې په دغه غشي ویشتلو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو مریی چې مدعم نومېدی په غشي وویشتل سو او ووژل سو. صحابه کرامو وویل دته دې د جنت مبارکي وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هیڅکله داسې نه ده، زما دې قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی. هغه کالی چې د خیبر په ورځ د غنیمتو څخه واخیستی او د تقسیم یا ویشلو دپاره یې نه راوړي، هغه به پر ده باندې اور بلوي. خلقو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قول واورېدی، نو یو سړي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د چوکې یوه یا دوې تسمې راوړې چې دا یې هم د مخه تر ویشلو د غنیمت څخه اخیستې وې، او اوس یې د اور د بیرې څخه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ور تسلیم کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د چوټې یوه یا دوې تسمې د اور، یعنی هر هغه څوک چې د غنیمت هر شی تر تقسیم د مخه واخلي، هغه شی به د ده دپاره د اوره څخه جوړ سي او عذاب به ورکول کیږي. مجاهدینو ورونو ښه متوجه سي، هر هغه شی چې د دشمن څخه په غنیمت اخیستل کیږي هغه باید و خپل امیر ته تسلیم سي او امیر یې باید په شرعي طریقه پر مجاهدینو وویشي. که داسې ونه سي، هغه شی به د قیامت په ورځ د هغه اخیستونکي دپاره د اور سي او ده ته به عذاب په ورکول کیږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب د جنگ دپاره تیار او آماده کړه. د لښکر عمومي بیرغ یې و سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ته ورکړي، یو بیرغ یې و حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي، یو بیرغ یې و سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنه ته ورکړي، او یو بیرغ یې و عباده ابن بشر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. بیا یې د وادي القرا یهود و اسلام ته را دعوت کړه، خو هغو اسلام نه قبلاوه، بلکې د هغو د طرفه یو پهلوان د مبارزې دپاره راووتی و ده ته زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ور ووتی او یهودی یې ووژي. بیا د یهودو بل پهلوان راووتی، دا هم زبیر رضی الله تعالی عنه ووژي. د یهودو د طرفه بل پهلوان راووتی، د هغه د مبارزې دپاره حضرت علی رضی الله تعالی عنه ور ووتی او یهودی یې ووژي، تر څو چې د یهودو د طرفه په دغه مبارزه کې 11 نفره پهلوانان ووژل سوه، او د هر پهلوان تر وژلو وروسته به مسلمانانو یهود و اسلام ته دعوتول او هغو به د اسلام د قبلولو څخه انکار کاوه. په دغه ورځ مسلمانانو خپل منځونه پر وخت او په جماعت کول. هر وخت چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ ادا کړي، بیا به یهود و اسلام الله او رسول الله ته دعوت کړه، او د هغو تر انکار وروسته به بیا جنگ شروع سو. په دغه ورځ تر ماښامه پورې جنګ وسو. په دا سبا سهار تر لمانځه وروسته بیا جنگ شروع سو، خو د لمر د راختلو سره یهود تسلیم سوه او وادي القرا په جنگ سره فتح سوه. الله جل جلاله مسلمانانو ته د دوی ډیر مالونه او سامانونه په غنیمت ورکړه. د تیما د یهودو سره پر جزیه صلح. تیما چې د یهودو بله منطقه وه، کم وخت چې د هغه ځای و یهودو ته د خیبر د فتح کېدو خبر ورسېدی او بیا یې د فدک د یهودو اخبار واورېده او بیا د وادي القرا د یهودو په تسلیمېدو خبر سوه،
یوازې دا نه چې د مسلمانانو پر ضد یې هیڅ مقاومت ونه کوي بلکې په خپله دوی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږي چې موږ نه جنگ غواړو نه صلح بلکې مسلمانانو ته جزیه ورکوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دوی دغه غوښتنه قبوله کړه او پر جزیه یې فیصله ورسره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته یو د امان لیک ورولیکئ چې د دغه لیک نوشته کوونکی خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنه او لیک داسې لیکل سوی و: دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه و بني عادیان ته لیک دی چې د دوی ساتنه د مسلمانانو پر ذمه ده او دوی به مسلمانانو ته جزیه ورکوي. پر دوی نه تجاوز کیږي او نه د خپله ځایه څخه ایستل کیږي. شپه یې د راحت ده او ورځ یې د کار کولو ده. د جزیرة العرب څخه د یهودو ایستل. د یهودو ټوله منطقه فتح سوه او یهود بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت او زمانه کې په جزیرة العرب کې پاته وه. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې هم یهود موجود وه. څو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې یو مسلمان سړی په خیبر کې د یهودو د طرفه ووژل سو. ورونو و دغه کیسې ته ښه متوجه سئ چې د یوه مسلمان سړي وینې د هغه وخت و حاکمانو او آمرانو ته څونه اهمیت درلودی. د یوه سړي د وژلو په سبب و کفارو ته څونه جزا ورکول کېده او د نن ورځې د حاکمانو او آمرانو د حالاتو سره مقایسه کړئ. دغه د عدل ترازو او حکم به تاسې ته پرېږدم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دغه باره کې تحقیقات شروع کړه خو یهود هیڅ حال نه ورته وایي او نه اقرار کوي. یو مسلمان نفر په خیبر کې د یهودو د طرفه وژل سوی دی خو یهود حال نه وایي چې چا وژلی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل که قاتل په لاس را نه کوي تاسې ټوله فراره کوم. خو یهود پر دغه ټینګ وه او قاتل یې نه ورشاوه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ټول یهود فراره کړه. د خیبر یهود، د فدک یهود، د وادي القرا یهود د یوه مسلمان سړي د وژلو په سبب ټول فراره کړه سوه. بالکل د جزیرة العرب څخه وایستل سوه. په ټوله جزیره کې نور یهود نه سوه پاته بیله د تیما د یهودو څخه. دا ولې پاته سوه؟ ځکه د تیما یهود په جزیه اوسېده. مال او ملک د دوی و او دوی مسلمانانو ته جزیه ورکول او د هغه نورو یهودو سره اول جنګ وسو او بیا په صلح پاته سوه. د هیڅ مځکې او جایداد مالکان نه وه، فقط نوکران او خدمتګاران وه او د هغو اختیار د مسلمانانو په لاس و. هر وخت چې بیا ایستل کولای سوای. مګر د جزیه یهودو ته امان و. نو ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه نور یهود ټول وشړل او یوازې د تیما یهود په جزیرة العرب کې پاته سوه. دا د جزیرة العرب څخه د یهودو د ایستلو سر او سبب و. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د یهودو ټوله منطقه فتح کړې نو د یهودو د منطقو څخه بیرته د مدینې منورې پر طرف رهي سوه. که ګورې په لار کې د غطفان قبیله هغه چې عیینه ابن حسن یې رئیس و ولاړه ده. د دوی لا تر اوسه مسلمانانو ته امید شته او غواړي چې پر مسلمانانو حمله وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې عیینه اوس هم موږ نه پرېږدي او لا راپسې دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.